عمر رضی الله تعالی عنہ دا غینه بعد وای دا خبره وکړه د خپل زوی ته عبد الله بن عمر راوغختلو. عبد الله دا په زامنو د کې هغه عالم صحابي دی عبد الله بن عمر رضی الله عنه. هغه ته ویل چې ته لږ حساب وکړه ما باندې قرض څومره دی. مؤمن سره دا غمي چې چېرته د الله حق برباد نشي او د بندګانو حقونه برباد نشي. پردی حق ځان سره وینسه. ځکه یو انسان ته چې شهادت هم میلاو شي، شهادت ډېره لویه مرتبه ده، خو دنه به قرض دته نه معاف کېږي. پردی حق د دې معافي نشته دی. سخته خبره ده. دومره مرتبه به درته رسېدلې او دا به ته مخې ته خنډ شي. وی اسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. اد اردو متل ہے. اسمان نه راوګرځي سړی کجوره کې باندې شي. نه دی وجه نه هغه دا تاسو کو تاسو لاړ شئ زما حساب ولګوي. ما باندې د چا قرض دی څومره جوړیږي دا. زوی چې حساب شروع کړو په دې وخت کې 80,000 درهم دا په باندې وي قرض و 86,000 درهم. عمر رضی الله عنه دی وخت وصیت فرمایله دی قرض مبارک که زما کم اولاد دی بچی او نوسی د دوی د اعمال دومره حتی ورسېد چې زما دا قرض په خلاص شو. ډېره ښه ده او بهتره خبره ده. خو که د دې زما د اولاد په پیسو باندې دا قرض خلاص نه شول نو بیا به تاسو لاړ شئ زما خاندان چې دی کوم بنو عدي د خاندان دی. ابتدایي خطبه کې ته ما ویلې د خاندان بنو عدي ډېر غټ خاندان مضبوطه کورنۍ وه او عربو کې به د خانداني غیرت ډېر زیات و. یو بل سره به ودرېدل چې په سخت او په تکلیف چېرې دا زموږ د قوم یو بدنامي ده. نه هغه غیرت په دوی کې هسې مو. نو عمر رضی الله عنه فرمایي خپل غیرت د وجې نه یې ویلی چې بیا به زما خاندان ته ووایي بنو عدي کورنۍ ته به ووایي چې زما قرض ادا کړي باقي چې کومې پیسې په ما پاتې کېږي. او که بیا هم دومره هغوی هم وس ونه شولو او دا پیسې پوره نه شولې نو بیا به قریشو ته وایي. خو قریشو نه غیر به بل چا ته نه وایي. قریش خو بیا ډېره غټه قبیله وه او د دغه قرض بیا ډېر زر الله رب العالمین پوره کړل او ختم شول. ځکه داسې مؤمنان بندګان الله د هغوی نه اشنا ناشنا طریقو باندې مددونه کوي. نو عمر رضی الله تعالی عنه بیا د دې نه بعد صحابه وو چې کله دا واقع وشوله په دې لارو کوڅو کې چې موږ ګرځېدو په ټول د غم او د خفګان اوازونه وو. ټول صحابه وی دومره پریشانه او مسلمانان دومره خفه او دومره غمجن وو. تا به ویل چې د دې نه مخکې چېرته به دوی داسې مصیبت نه دی راغلی په دې ورځ باندې دونه غمجن. ځکه د الله د نبي صلی الله علیه وسلم نه بعد د ابوبکر صدیق رضی الله عنه 2 کاله مختصر دور و هغې کې ټول هغه مانعین د زکات او دغه رنګه هغه د دروغو د پیغمبرۍ دعوه کوي هغې کې هغه تېر شو. د الله د نبي نه پس دا یو زبردست د امت مسلمه دپاره یو د قوت دور او د عزت دور او عجیب شخصیت و. ذکر ورته ټول خفه و. چا به دا تسلي وي زړه له ورکولی یو بل ته به چې انشاءالله ښه به شي امیرالمؤمنین. هسې ځان له بعضې وخت سړی زړه ښه کوي په دا تسلی نه به ورکولی او بعضو به ویلې چې نه یاره زما دا ګمان نه دی چې امیرالمؤمنین نور پاتې شي وفات کېږي. په دې دوران کې و عمر رضی الله عنه یو ځل خپل زوی ته ویلی چې ته لاړ شه په دې لارو کوڅو کې وګوره چې زما په باره کې خلک څنګه خبرې کوي. دا د دې لپاره ده سره دا غم او فکر و ځکه حدیث کې راځي چې کله ستا د مرګ نه بعد مؤمنانو ستا صفت وکړلو دا د دې دلیل دی چې الله ته بخلی او مغفرت به راته کېږي او جنت ته به دېږي. او که مؤمنانو دې بدي بیانه کړله ایمان والا وایي یاره ډېر ناکاره انسان او موږ ته ډېر زیات تنګ او پریشان او نقصانونه او ضررونه یې خلکو له ورکړي. بعضې انسان د ماره لړم په شان ته خوی وي نو د داسې انسان دا د ناکاره عاقبت او د ناکاره انجام دلیل دی. دا حدیث وجبت کې چې کوم راځي د الله نبي یو انسان صفت وشو جنازه تېره شویل وجبت او د بل بدي بیانه شویل وجبت. صحابو یې دواړو ته دې وجبت ویلی دي. یو ته جنت واجب شو دی بل ته جهنم واجب شو. ځکه انتم شهداء الله فی الارض تاسو په دې ځمکه کې د الله ګواهان یې. مؤمن چې ګوهي ورکړي الله رب العالمین یې قبلوي. یو حدیث کې دا راغلی دي چې 100 مؤمنان وایي د چا په باره کې ښه الفاظ ووایي او د هغه د ایمان ګوهي ورکړي دا ښه انسان او ډېر دیندار انسان او تقوا والا انسان او دا الله بخي. او بل حدیث کې عجبه دا 4 راغلی دي او 2 پورې هم راغلی دي چې مؤمنان دې کله ګوهي ورکړي. نو په دې لارو کوڅو کې ټول خلک په عمر رضی الله عنه پسې خفه او غمجنو او ژړاګانې وې. بیا په دې کې د بت په ورځ باندې دا حمله شوې ده. امام ذهبي رحمت الله علیه لیکلي خپل تاریخ وایي دا د بت ورځ وه دا چهارشنبه چې ورته وایي او بیا چې وفات شوی د اتوار ورځ وه 5مه ورځ باندې بیا وفات شوی سای ورکړی.
26 یا 27 محرم لکه دا اوس دا نن تاریخ چې کوم دی دا ورځ نن یا سبا دا ورځ وه په دې کې دا ووالی شو او په یکم محرم باندې نه 26 27 ذوالحجه وه اوس ذوالحجه لګیا دی ختمیږي او په یکم محرم د محرم پیله ورځ باندې سا ورکړله دغه دوران کې عمر رضی الله عنه ته وګوره ناشنا انسان عجیب چې دومره په سخت تکلیف کې پروت دی یو ځوان یې تپوس له راغی نوجوان د ده بیمار کرسي کوله و چې کله راغی کېناسته ده ته دعا وکړله و چې څنګه روان شو ده چې ورته وکته د هغه پنسې ښکته وې پنسې به د یې خپو کې راښکلې دا ګیټۍ پټې شوې او د نارینو لپاره دا حکم دی چې دا به خپلې ګیټۍ ښکاره کوي زنانو لپاره دا حکم دی چې ګیټۍ به پټوي نو ورته ویلې وایي بچیه دې خو راواپس شه چې هغه راواپس شو وایي دا پنسې اوچتې که ستا کپړه به هم صفایي او ستا الله به هم تا نه رضا شي د دې دوه فایدې دي یو به الله رضا شي ځکه د نبي صلی الله علیه وسلم سنت تا پوره کړه او بل باندې کپړه هم صفایي خیرنېږي او څښاکېږي به هم نه خرابېږي به هم نه په دغه دوران کې هم صحابه ناشنا انسان دې دوران کې هم لګیا او دا دومره ښایسته خبرې کولې او بعضې وصیتونه یې کړي دي چې هغه اوس ډېر اوږده دي که زه اوس بیانومه ټایم ختم شوی دی هغې بیان کړه وایي ناشنا ناشنا وصیتونه او دې نه بعد وایي د خپل زوی ته یې ویلې عبدالله ابن عمر ته هغه وله دا سر په دې غیږ کې ایښی و د اخري وخت کې دا تکلیف په ډېر و زما دا سر په دې ځمکه باندې کېده هغه ورته چې خیر دی که نه ځمکه یا زما دغه زما غیږه وایي نه زه درته وایم زما دا سر په دې ځمکه باندې کېده دا مخ مې لږ دې خاورو سره ولګېږي ځکه لږ ساعت پس هسې هم دې خاورو له روان یم څو پورې به ستا په دې غیږ کې زه پروت یم بار بار یې ورته وایي دا دوه درې ځلې ورته ویل بیا ورته ویل چې ګوره خوار شي زه درته وایم زما دا سر کېده ولان دی ځکه زه خاورو له روان یم چې په دې خپله ژوند کې دا زما مخ دې خاورو سره ولګي دا د ده عاجزي و ډېره ناشنا عجیب انسان او هغې نه پسې وایي بیا خپل زوی ته ویلې چې لاړ به شي او ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د هغې خوا ته ورشه زما سلام ووایه ولې اجازت وغواړه چې ورغې بیا زما سلام ووایه زما به هلته د نوم سره امیر المؤمنین نه یادې ځکه نن نه بعد زه امیر المؤمنین نه یم زما نوم به یاد کړي عمر ابن خطاب چې زما پلار عمر ابن خطاب وایي چې که ستا اجازت وي چې د الله د نبي صلی الله علیه وسلم او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خوا کې زه دفن کړلی شم په دې حجره کې راله ځای راکړه دا ډېره مینه وه د الله د نبي صلی الله علیه وسلم سره او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره څنګه چې په دنیا کې دا درې واړه ملګري به هر وخت د الله پیغمبر او ابوبکر او عمر دا دوه ښې لاسونه ښې او ګس لاس داسې وزیرانو دا دوه وزیران د الله نبي په اسمان کې و دوی په ځمکه کې په اسمان کې جبریل او میکایل او په ځمکه کې ابوبکر او عمر رضی الله عنهما زوی چې کله ولاړه اجازت یې طلب کړلو چې کور ته ور داخل شولو عایشه رضی الله تعالی عنها د مؤمنانو مور هغه جړلې په کور کې په دې واقع باندې د عمر رضی الله عنه په دې سختۍ او تکلیف د وجې نه یې ژړا کوله نو په دې کې ورته ده وویلې چې زه خپل پلار را لېږلی ما او هغه ستا نه دا اجازت غواړي دا ستا چې کومه حجره ده په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن دی او دغه رنګه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دفن دی زما والد صاحب وایي چې ما ته مې اجازت وکړه زه ورسره خوا ته دفن شم زما دا قبر د خپلو ملګرو خوا ته د نبي او د ملګري خوا ته مې جوړ شي عایشه رضی الله تعالی عنها وایي ورته وفرمایل چې دا ځای خو ما د ځان دپاره مقرر کړی و یو مې خاوند د الله نبي صلی الله علیه وسلم او بل مې والد صاحب و ابوبکر صدیق رضی الله عنه خو چې د عمر رضی الله عنه دا خواهش دی نو زه عمر د ځان نه غوره ګڼم او هغه له په خپل ځان باندې ترجیح ورکومه بلکل زما اجازت و چې کله زوی راغی او چا ده ته اطلاع ورکړه چې زوی دې را واپس شو ډېر پاسېدلی نه شو تکلیف کې نو ملګري چې کوم خوا ته هغوی ته ما ته د املا ته لاس واچوئ او دې سټ ته لږ اوچت هغوی را اوچت کړلو دا ډېر احترام د وجې نه چې د ام المؤمنین د خوا نه راغی چې څه اطلاع به یې راوړي دومره په آخري وخت کې چې د خوځېدو نه دی په سخت تکلیف کې لږ وخت پس دې سا وزي لګیا دی او دومره د ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها احترام یې کړی دی وایي څه اطلاع دې راله راوړله وایي پلاره خوشحاله شه بس هغې اجازت وکړل نو په دې باندې وایي الحمدلله ویله او دا الفاظ یې ویلې چې د دې نه غټه د خیر او د خوشحالۍ خبره زما دپاره بله نشته چې زه د خپل نبي
صلی الله علیه وسلم خواته او د خپل ملګري ابو بکر صدیق رضی الله عنه خواته دفن شم. دا زما لپاره ډیره د خوشحالۍ خبره ده. ما دنیا کې د دې نه غټه خوشحالي بله نه ده لیدلې. بیا د هغې نه بعد وایي دی ورته وفرمایل چې بچیه داسې کار به وکړي چې کله زما نه ساه وختله کیدای شي زنانه ده زموږ د امت مور ده او ډېره حیا پکې ده. د پیغمبر بیبیانو کې ډېره حیا وه. زما د حیا د وجې نه کیدای شي اجازت کړی چې کله زه وفات شم او زما جنازه تاسو اوچته کړله یو ځل به بیا اجازت ترې غواړئ. که اجازت یې وکړلو ما به هلته دفن کړو، که اجازت یې ونه کړلو بیا به مې د مؤمنانو مقبرې ته ویسئ، بقي کې به مې بیا دفن کوي. چې کله د عمر رضی الله عنه جنازه وشوله جنازه کې صهیب رضی الله عنه وکړله. د صهیب رضی الله عنه دا هم په زړو صحابو کې د مکه کې ایمان راوړه او د ده ورسره ډېره مینه وه ځکه د ده قرآن کې صفت راغلی د دې صحابي د خپل مال ټول قرباني کړی و د الله دپاره. مشرکانو د مکې له ورکوي دا زما ټول هر څه ستاسو جیداد او مال دا والی ما پرېږدي چې خپل نبي خواله لاړ شم هجرت وکړم مدینې ته لاړ شم. قرآن کې الله رب العالمین دپاره کیفونه رالیږلي چې د الله پر رضا باندې خپل مال قرباني کړی دی، دنیا کې قرباني کړی دی. دا ورته ډېر ګران و دا صحابي. د ده پې بیا جنازه وکړله او د شپږو کسانو یو شورا یې جوړه کړله چې کله ورته پته ولګېده چې نور د پاتې کېدو نه یم. شپږ صحابه دا شپږ واړه عشره مبشره کې هم داخل دي او دا شپږ واړه بدري صحابه دي د بدر په جنګ کې هم شرکت کړی یعنې اعلی مرتبې والا صحابه دي. دا هغې نومونه یې ذکر کړه یو عثمان یو علي رضی الله عنهما او دغه رنګه عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه او سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه او ورپسې بیا زبیر رضی الله عنه او طلحه رضی الله تعالی عنه. دا شپږ صحابه دی مقرر کړ چې زمانه بعد به دا راغونډ شي په یو ځای کې صحابو تل تاسو به بارې دي یو کمرې ته دننه کوي یو بند ځای ته به لاړ شي نه به وځي چې څوک یې خوښ شو هغه به امیر المؤمنین زمانه بعد د مسلمانانو به دا مشوره مقرر کړله. ده یو ناشنا کار وکړو جدید غوندې کار ده چې مخکې داسې نه و شوي او بیا دی وفرمایل وایي که ستاسو په یو کس باندې چېرته داسې وشو چې درې کسان یو کس خوښ کړي او درې کسان بل شپږ کسان یې خو دوه رایې راشي درې ملګري وایي چې نه دا کس به امیر المؤمنین او دا نور درې وایي چې نه دا به امیر المؤمنین نو به یې خپل زوی یاد کړو ځکه دا عالم او وصیت یې د زوی باره کې دا که زما زوی به امیر المؤمنین نه جوړېږي یعنې دومره بې لالچه انسان زما زوی به مشر کوئ نه خو زما زوی ته دا اختیار شته ځکه عالم دی چې دی دې پکې بیا فیصله وکړي په هغه دوو کې چې تاسو کله دوه کسان مقرر کړه درې ملګري وایي دا او بل وایي دا نو ده ته ووایي دی چې بیا څوک خوښ کړي بس هغه تاسو امیر کوي. دا خبره یې وکړله او دویمه خبره یې دا وکړه که بالفرض زما په زوی هم فیصله نه کوئ نو وګورئ په دې درې صحابه چې یو طرف ته یو درې بل طرف کم طرف ته چې عبدالرحمن ابن عوف دی هغه درې ملګرو کې چې کم کس مقرر کړی هغې طرف ته ترجیح ده. بیا کم ګروپ کې چې عبدالرحمن ابن عوف او په چا اتفاق راغلی و د دغه ګروپ هغه کس دې به امیر شي. یو حل هغې راوښکلو ښایسته طریقه باندې او د هغې نه بعد بیا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه دا د امت مسلمه امیر مقرر شوی دی. د عثمان رضی الله تعالی عنه د هغه مناقب د هغه اوچت شان بعضې په تېرو خطبو کې هم تاسو واورېدل ځکه اکثر د درې صحابو د اولني ابو بکر عمر عثمان او ورسره کله کله علي رضی الله عنه دا اکثر په ډېرو حدیث کې ذکر کېږي او د عثمان رضی الله عنه ځان له دومره ډېر مناقب دي. ان شاء الله تعالی د الله په فضل باندې د راروانې خطبې نه به ان شاء الله تعالی د عثمان بن عفان رضی الله عنه حالات او د هغه تاریخ او د اسلام لپاره د هغه مالي او جاني قربانیانې او د هغه په باره کې چې کوم د الله نبي صلی الله علیه وسلم پیشنګویانې فرمایلې دي هغه به ان شاء الله تعالی را روانو خطبو کې ذکر کوو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. د عمر رضی الله عنه په باره کې چې کله وایي دی قبر ته ورکوز کړو دفن کولو نو قبر ته سعید بن زید رضی الله عنه ورکوز شوی دی ځکه دا د ده رشته دارو او بل یې زوی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما او بل عثمان رضی الله تعالی عنه او بل صهیب رضی الله عنه دا څلور صحابه چې دا وایي قبر ته د ده ورکوز شو او دی به یې دفن کړی دی. الله رب العالمین دې